الصلاة والسلام عليك يا مصطفى الصلاة والسلام عليك تقوادار کورنۍ درنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب پر تقوا ولاړې کورنۍ و خپرونو ته الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم پر تقوا ولاړه کورنۍ. قدرمنو اوریدونکو په دې خپرونه کې د اسلام د یو مهم اصل او بنسټ پر تړاو انشاء الله خبرې کوو. که موږ خپل رسالت، تعلیم او خپل دین پرېږدو بیا به موږ څه یو؟ که موږ د هغه نیکمرغه رسالت چې الله پاک یې د بشپړولو او رسولو لپاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راواستوه له اصولو او بنسټونو لاس واخلو څه ولس به یو؟ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر راتلو وړاندې موږ داسې قبایل وو چې نه مو تمدن درلود، نه مو ادبیات درلود، نه مو اخلاق درلود، نه مو ښه چلند او نه مو کومه خاص تګلاره او ځانګړتیا درلودله. الله رب العزت په سورة جمعه کې فرمایي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. همغه ذات دی چې په نالستو کې پیغمبر پخپله له هغوی نه راپاڅوه چې هغو ته د هغه آیتونه لولي، د هغوی ژوند سپیڅلی کوي او هغو ته د کتاب او حکمت ښوونه کوي په داسې حال کې چې له دې نه مخکې هغوی په څرګنده ګمراهي کې غورځېدلي ول. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له راتلو نه وړاندې عرب داسې قبایل ول چې نه یې تمدن درلود، نه یې ادبیات درلود، نه یې اخلاق درلود، نه یې ښه چلند درلود او نه یې کومه خاصه تګلاره درلودله. دغې دنیا ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د استولو یو ستر هدف د انسانیت ژغورنه او نجات و. انسان چې ایمان ونه لري په ژوند کې سرګردانه وي، چې رسالت ونه لري مړی وي او بنسټ او اساسات ونه لري نو څاروی او حیوان وي. الله رب العزت په سورة انعام کې په 122 آیت کې فرمایي او من کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا یمشي به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. الله فرمایي آیا هغه څوک چې مخکې مړ و بیا موږ ورته ژوند وبخه او هغه رڼا مو ورکړه چې د هغې په وړانګو کې هغه د خلکو په منځ کې د ژوند لاره وهي، د هغه چا په څیر کیدی شي چې په ترږمو کې غورځېدلی وي او په هیڅ چان ورڅخه وتونکی نه وي. نو ګرانه وروره ته د اسلام سرتیری، ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم له مدرسې فارغ شوی. هر کله دې چې له الله سره اړیکه ټینګه او سمه کړه بیا به د اسلام بچیانو ته ستا له لورې هر وړاندې کیدونکی شی به ستا په نیکو اعمالو کې ورزیات او حساب شي. خو هر کله چې ستا او ستا د رب ترمنځ اړیکه خرابه شي هیڅکله به دې له خلکو سره اړیکه ښه او جوړه نشي. چې ستا او ستا د رب ترمنځ اړیکه خرابه وي نو هیڅکله به ستا اړیکه او ستا دوستي د الله بندگانو سره سمه نشي.
حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ته وایي ما ته یو څو لنډې سپارښتنې او نصیحتونه ولیکه. ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه مې واوریدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل من التمس رضا الله بسخط الناس رضی الله تعالی عنه وارضى الناس عنه ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله علیه واسخط علیه الناس. مطلب د حدیث دا دی ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه ته فرمایي ما له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چا چې الله راضي که او خلک یې خفه کړل الله به هم ترې راضي شي او خلک به هم الله ترې خوشحاله کړي. خو که چا خلک خوشحاله کړل بندگان یې خوشحاله کړل خو الله یې له ځان نه خفه هم به الله ترې خفه وي او هم به خلک ترې خفه وي. قدرمنو اوریدونکو دا یو پیژندل شوی اصل او بنسټ دی. هغوی چې له الله سره اړیکه شلوي الله پاک له نورو سره اړیکه پرې کوي دغه امانت چې الله پاک ستا پر اوږو بار کړی څه شی دی؟ زما قدرمنو ورونو او خویندو دا امانت لمونځ دی. هغوی چې په لمانځه کې خیانت کوي له ځان کورنۍ او له امت سره یې خیانت کړی او له پاک رب سره یې خپله ژمنه ماته کړې ده. هغوی چې پر ځمکه الله ته سجده نه کوي او دغه عظیم کار یې په برخه نه دی هغوی به دینار، کار، دولت، موقف او داسې نورو ته د تعظیم سرونه ټیټوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاري حدیث دی مړه دې وي د دینار د درهمو او د وریښمینو بندګان ځکه که هغوی ته ورکړی شي خوشحاله وي او که ور نه کړی شي غصه او ناراضه وي دوی دې ورک او مړه وي عین تر دې که یې پښو کې اغزی ننوځي څوک یې د ویستلو نه وي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته داسې ښیرا کړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه کسان د ډیرو ناسیزو توکو بندگان وبلل ځکه همدغه ناسیزه توکې دي چې هغه یې د الله له عبادت او بندگی راګرځولی دی چې په اصل کې د همدغه عبادت او بندگی لپاره پیدا شوی دی خو دنیوي مادیاتو دا د الله رب العزت له عبادت او بندگی نه راګرځولی هغه یې د دنیا بنده ګرځولی او دنیا ته یې سر په سجده کړی. په جمع سره 5 وخت لمونځ کول زموږ هوډ او عزم پیاوړی کوي او غښتلتیا رابخي. هغوی چې 5 وخته په جمع سره لمنځونه کوي په الهي برکت سره یو غښتلی امانتداره د ټولنې د اعتماد وړ رښتیا ویونکی او مخلص او ژمن کس وي او خپل رب یې هر وخت په یاد کې وي. الله رب العزت په سورة عنکبوت کې فرمایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي چې ته لمونځ قایم کړه. په باوري ډول لمونځ له فحشا او ناوړه چارو څخه منع کوي او د الله تعالی یاد له دې نه هم ډیر لوی شی دی. او موږ چې الله یادوو په کوم ځای کې یادوو؟ په جماعت او په لمانځه کې. هغوی چې 5 وخته لمنځونه کوي زنا او ناوړه کارونه نه کوي دروغ نه وایي خیانت نه کوي او په نشو هم هغوی عادت نه وي. هغوی چې خپل 5 وخته لمنځونه کوي وخت بې ځایه نه تیروي خپله کورنۍ نه زیانمنوي او خپل هدف او پلانونه په خپل ژوند کې په سم ډول پلي کوي او عملي کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته راښودلي چې سهار چې له خوبه پاڅیږو خپل ژوند څنګه پیل کړو. من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء
فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې په خپل وخت سره د سهار لمونځ وکړه د الله په پناه او ضمانت کې وي. پام چې الله داسې کوم شی در څخه ونه غواړي چې د انسان وي، یعنی هوښیار اوسئ چې د الله په حق کې کومه بېادبي در څخه ونه شي. د حدیث تر پایه پورې کله چې مسلمان د سهار لمونځ ونه کړي له دغه سړي نه پر دغه ورځ هر کار او هر جنایت ترسره کیدی شي. تاسو به تجربه کړې وي او ټوله ورځ خفه، محزون او مهموم وي. نن ورځ موږ او تاسو ګورو چې ځوانان ولې په دې فساد و فحشا و منکراتو کې اخته دي. دا ټول کارونه هغه مهال وشول چې دوی لمنځونه پرېښودل او د الله عبادت ته یې شا وګرځوله. الله په صورت زخرف کې 36 آیت کې فرمایي ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. الله رب العزت فرمایي څوک چې د رحمان یعنی د الله له ذکر نه ځان په غفلت کې واچوي، په منځونو کې او د الله په عبادتونو کې سستی وکړي، موږ پر هغه باندې یو شیطان مسلطوو او هغه یې ملګری کیږي. نو چې د چا شیطان ملګری وي د هغه حال او د هغه ورځ به څه وي؟ د چا په اوږو باندې چې شیطان سپور شه او هغه د دې ملګری شه، کله هم نه پرېږدي چې هغو کارونو ته مخه کړي چې په هغه کارونو کې د الله رضا او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رضا وي، یا د الله او د الله د رسول د وینا مطابق عمل وي، بلکې هلاکت، بدبختی، تباهی او بربادی طرف ته مخ کوي. چا چې جومات ونه پیژنده الله رب العزت زندان ورښیي. څوک چې له الله څخه نه ډاریږي الله یې له هر څه ډاروي. هغوی چې د الله د دیدن لیوال او مینوال نه دي، الله رب العزت داسې کس ته په لاس ورکوي چې دی له لیدو کاتو بېزهره او زړه توره نه وي. نو قدرمنو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، د الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته د دغو ګناهونو او قانون ماتونې د مخنیوي لارې چارې راښودلې دي. یا الله، دا زموږ ګناهونه او سرغړونې څومره زیاتې شوي دي. په هغه حدیث کې چې مسلم له حضرت جابر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی، په هغه کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه و کرامو نه پوښتنه کوي که ستاسو د یو کس د کور تر مخې داسې پاکې او صافې اوبه وي چې د ورځې 5 ځله په هغو اوبو کې لامبي، آیا د دې پر بدن او ځان باندې څه خیری باقی پاتې کیږي؟ صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي یا رسول الله، د دې په بدن کې هیڅ خیری نه پاتې کیږي، ځکه څوک چې په پاکو صفا او شفافو اوبو کې د ورځې 5 ځله لامبي نو د هغه په بدن کې به چیرته خیره پاتې شي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فذلک مثل الصلوات الخمس یمحو الله به الخطایا. دا مثال د 5 منځونو دی چې څوک 5 منځونه په وخت سره کوي، د خپل رب ته درېږي، ډیر په تضرع او عاجزي سره درېږي، الله رب العزت به په دې 5 منځونو سره د دې ګناهونه داسې رژوي، داسې به ختموي لکه څنګه چې څوک د ورځې 5 ځله په پاکو اوبو کې لمبیږي. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي، د هغه اعمالو چې په هغه باندې الله موږ د جهنم د اور نه ژغوري او الله موږ جنت ته داخلوي. پر همدې هیله قدرمن اورېدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. الصلاة والسلام عليك يا مصطفى، الصلاة والسلام عليك يا مصطفى، ترنامه جسر قشم أي نبي خير الورى، ترنامه جسر قشم أي نبي خير الورى، الصلاة قدر من اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د دنیا اور پر اوبو مړ کیږي
خو د آخرت اور مړ کیدونکی نه دی، ځکه چې د هغه خاص او د هغه خاشاک انسانان او تیږې دي. الله رب العزت په سورة آل عمران کې 115 آیت کې فرمایي فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. او تاسې ټول د قیامت په ورځ د خپلو پوره اجرونو میندونکي یئ. بریالی اصلا هغه څوک دی چې هلته د دوزخ له اوره وژغورل شي او جنت ته ننویستل شي. پاتې شوه دا دنیا، دا خو صرف یو غولونکی شی دی چې ډیر کسان یې د الله رب العزت له ذکره او د الله رب العزت له یاده غافل کړي دي. نو قدرمنو اوریدونکو، خویندو او ورونو، زموږ په دې دین کې لمونځ ډیر لوړ مقام لري. لمونځ د اسلام ستن او بنسټ دی او الله پاک د قیامت په ورځ تر هر څه وړاندې د همدغه لمونځ پوښتنه کوي. کله چې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په غشي ولګید او د ژوند وروستۍ سلګۍ وی ویل ستاسو پر الله قسم وي چې لمونځ مه پرېږدئ. هر چا چې لمونځ ونه که او لمونځ یې پرېښوده له اسلام څخه هیڅ ګټه پورته کولی نشي او په اسلام کې هیڅ برخه نشته. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ژوند په وروستیو سلګیو کې خپل امت ته د لمونځ کولو سپارښتنه وکړه او وی فرمیل الصلاة وما ملکت ایمانکم. لمونځ او ستاسو وینځې، مطلب دا دی چې تاسو د لمانځه پابندي وکړئ او په خپلو وینځو او مریانو باندې تاسو ظلم مه کوئ، زیاتی مه کوئ. پر دغه خوږ پیغمبر دی سلامونه او درودونه وي. له دغې لارښوونې وروسته هر هغه څه چې تا پر غلطې لارې جرم او جنایت کول ور برابروي د یرغلګرو پلان او نقشه ده. دوی د بېلارو کوونکو سریالونو په خپرولو، لوڅو سندرو او ویډیوګانو په نشرولو سره زموږ په ضد جګړه پیل کړې ده او دا هغه څه دي چې دغه امت د تباهي کندې ته ورټیل وهي. خو مسلمان لا تروسه خپل دښمن نه دی پیژندلی چې زما دښمن څوک. په خپله غربیان او د هغوی مفکرین اوس دا فکر کوي چې له اسلام پرته بله کومه حل لار نشته. که څوک د امریکایي مشهور لیکوال ډیل کارنګي کتابونه ولولي پوه به شي چې هغه لار موندلې ده خو لا هم نیکمرغه شوی نه دی او دغه پړاو ته رسېدلی نه دی چې اسلام ومني. هغه وایي د الله له پیژندنې پرته بله هیڅ نیکمرغي او خوشبختي نشته. هغوی چې د نیکمرغي په لټه کې دي کتابونه دې ولولي. کله چې هم مسلمانانو د لمونځ ارزښت له پامه وغورځوه د هغو ګناهونو نور هم زور واخیست. هغه بېلارې کوونکو سریالونو چې د لوڅو او بد اخلاقو ښځو تصویرونه پکې وي د ډیرو پام ځان ته اړولی دی. یوازینۍ ترانه او شعر چې د انسان زړه پې آرامه او له سکونه ډک شي د الله تعالی ذکر او عبادت دی، لکه چې الله فرمایي الله بذکر الله تطمئن القلوب. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي الله پاک داسې باد را الوزوي چې د اونو پاڼې او خاکونه په نڅا راولي، سندرو ته ورته داسې آوازونه جوړوي چې انسان یې پر اوریدو خوند اخلي. افسوس پر غوږونو دغه خوندونه او مزې پر کوم بل شي مه بدلوئ. پر میدان د خپریدونکو تصویرونو مخه د انسان بیلاری کول او د الله له عبادت او تذکیر څخه د هغه اړول دي. ناورین هغه مهال پیل شو چې موږ لمونځ ته شا کړه یا موږ ټولو لمنځونه پرېښودل او یا مونځونو د لمونځ په تړاو سستي وکړه. د الله عبادت نه وروسته شوي یاستو. د اسلامي نړۍ یو ستر ادیب د عرب جزیرې ته د سفر په مهار ښکلي او دنګ دنګ جماعتونه ولیدل خو لمونځ کوونکي یې پکې ډېر کم ولیدل. هغه په ژړا شو او یو شعر یې وویل چې لنډه پښتو ژباړه دا ده د خلکو له زړونو څخه د لمونځ ارزښت کوچېدلی دی. په هره کوڅه او هر بازار کې د اذان غږونه اذانګې کوي خو د بلال غږ چیرته دی؟ جماعتونه آسمانڅکې منارې له ډېره لرې ښکاري خو
دغو لمونځ کوونکي چیرې دي؟ د ډیر تعجب ځای دی چې بنده له الله څخه هر څه غواړي او ورته ورکوي هغوی چې په خپل ژوند کې د الله د احکامو د عملي کولو او ساتلو هدف په زړه کې لري الله پاک یې هم ساتي خو هغوی چې د بېلارېتوب او ګمراهي خیالونه او مخې لري الله پاک یې زړونه بېلارې او ګمراه کوي الله په سورة عنکبوت کې 9 آیت کې فرمایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین کوم کسان چې زموږ په خاطر مجاهده وکړي هغو ته به موږ خپلې لارې وروښیو او په باوري ډول الله د نیککارانو ملګری دی الله رب العزت بېلارې خلکو ته په خطاب کې وایي لکه سورة الصف کې 5 آیت کې فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا یهدي القوم الفاسقین بیا کله چې هغوی کږېدل غوره کړل نو الله د هغوی زړونه کاږه کړل الله فاسقانو ته هدایت نه کوي قدرمنو اوریدونکو راشئ د مانځه پابنده شئ دا د دین او د اسلام بنسټ دی دا د مسلمان او د کافر ترمنځ یو فرق او تمیز راولي هغه کسان چې په دنیا کې د مانځه پابنده دي دا مونځ به د هغو لپاره په قبر کې برهان دلیل او حجت وي الله به انبیاو و صدیقینو شهداو سره حشر کوي او څوک چې پابند د مانځه نه دي هغو لپاره برهان و دلیل و حجت هم نه دی او آخرت کې به الله د فرعون و شداد و نمرود او امیا بن خلف سره حشر کوي الله دې موږ ته د خپل مینه او د رسول الله صلی وسلم مینه نصیب کړي او موږ دې پابند د مانځه وګرځئ په همدې قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو دران حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو دران حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوندم نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب الصلاة والسلام عليك أي مصطفى نمد صدق شم أي نبي خير الورى نمد صدق شم أي نبي خير الورى الصلاة والسلام عليك أي مصطفى الصلاة والسلام عليك أي مصطفى برنامج صدق شم أي نبي خير الورى برنامج صدق شم أي نبي خير الورى سكت يوم يمرود وايم مرتبطنا زمينا فخلون صدقت محبت ذكرنا سكت يوم يمرود وايم مرتبطنا زمينا فخلون صدقت محبت ذكرنا لاس رحمت نشتنا نبی پر هغچا لاس رحمت نشتنا نبی پر هغچا نام دې صدق شم ای نبی خیر الورا نام دې صدق شم ای نبی خیر الورا الصلاة والسلام عليك أي مصطفى الصلاة والسلام عليك أي مصطفى نمد صدق شم أي نبي خير الورى نمد صدق شم أي نبي خير الورى ستا يا ذکر سعادت پیکر پھر زیانت کی نوی ستا یا نستا سپرتا یا دہانت کی نوی ستا ذکر سعادت پیکر پھر زیانت کی نوی ہم نوراد میں پردے لارزشت معاذا ہم لارزشت معرّا
ترنامه د صدقه شم ای نبی خیر الورا ترنامه د صدقه شم ای نبی خیر الورا الصلاة والسلام عليك يا مصطفى الصلاة والسلام عليك يا مصطفى ترنامه د صدقه شم ای نبی خیر الورا ترنامه د صدقه شم ای نبی